هر هغه چا چې د برازیل په دغه نوې پروسه کې کم چې د ایران او د اسلام آباد د هیوادونو څخه مخکې وړل کیږي نو یوزرونه یې جوړ کړي دي نو دغه ویډیو دې وګوري مکمل. نو دا ډول به پروسه څه ډول وي، څه قسم به مخې ته ځي او ویډیو مکمل وګورئ. مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. نو دا ځل به لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې پروسه به د ایران او د اسلام آباد څخه مخې ته ځي. په 2 اکتوبر باندې دغه پروسه باندې کار شروع کیږي. مکمل اپډیټس به په 2 اکتوبر باندې راځي. نو هر چا چې یوزرونه جوړ کړي دي حتما کوم هلته کوم فورم به وي چې راتلونکی مکمل هغه فورم به تاسې ډکوئ. نو کوم اسنادو ته ضرورت ده، دا ځل یو شی باندې چې دوی ډیر زیات تاکید کړی دی هغه اسنادونه دي. اسنادونه باید هر فرد باید اسنادونه ولري. مخکې داسې یو چې لکه ایران ته چې چا اپلای کړی هغه مخکینی چې کوم لینکونه نو ایران کې کوم اسنادونه نه غوښته، خو پاکستان کې هغه وخت کې اسنادونه غوښته. نو ویزا ډیره زیاته ضرورت ده. که چېرته تاسې ایران ته اپلای کړی دی باید ایران ویزا تاسې باید ولري. او که چېرته هر چا چې پاکستان دپاره یوزرونه جوړ کړي ثبت نامې کړی دی باید د پاکستان ویزا باید تاسو سره وجود ولري. نو هغې نه وروسته چې کله تاسې انټرویو دپاره تاسې اسکیجول کیږئ نو تاسو سره باید اسنادونه موجود وي. داسې اسنادونه چې ستاسو کیس باید سپورټ کړي چې کله تاسو نه انټرویو اخیستل کېږي هلته تا نه پوښتنه کېږي چې تا ته څه مشکل ده، ته ولې خپل مملکت پرېږدی. لکه مخکې چې موږ انټرویو ورکوله په پاکستان کې هغه وخت کې پاکستان کې ډېر دقیق ډول انټرویو اخیستل کېده. نو دغه پوښتنې هلته یې موږ نه کړي وو چې تا ته په خپل مملکت کې څه مشکل ده، ولې خپل مملکت پرېږدی او آیا تا سره کوم اسنادونه وجود لري که نه لري. نو که ته هلته خبرې کوې او هغه خبرې بیرته په اسنادو باندې هغوی ته ثبوت کوې نو ته پوه شه چې 100 په 100 کې تا ته څنګه کېږي ویزا ایشو کېږي. او که چېرته تا هلته فقط همداسې خبرې وکړي چې والا دلته داسې مشکلات و فلانکې ځای کې ما کار کړی دی نو بیرته تا سره نه ډاکومنټ موجود وي او تا سره نه کوم اسنادونه موجود وي چې هغه بیرته ستا خبرې بیرته هلته ثبوت کړي هغه اسنادونه نو چې در سره موجود نه وي بیا مشکله ده چې تا ته ویزا درکړي. او دا ځل خو دغه پروسه بیخي سخته کړې ده. نو اسنادونه 100 په 100 کې باید تاسو سره موجود وي چې کوم ځای کې تاسې وظیفه کړې ده د وظیفې اسنادونه تاسو سره موجود وي. او کوم خطر چې تاسو ته مواجه ده باید د هغې په اړه هم تاسو سره کوم اسنادونه کوم ثبوت باید موجود وي. هغه کوم وایس ریکارډینګ وي، که چېرته ویډیو وي، کوم عکس وي، مقصد کوم ثبوت تاسو سره موجود وي، که هغه ډاکومنټ وي چې هر ډول وي چې دا ثبوت کوي چې موږ ته افغانستان کې خطر مواجه ده، دغه خطر لاندې موږ قرار لرو او همدې د خطره موږ غواړو چې دغه ویزا موږ ترلاسه کړو. چې قانع کوونکو ځوابونه هغو ته ورکړئ نو 100 په 100 کې تاسو ته ویزا درکول کېږي. نو تاسې فقط منتظر اوسئ چې په 2 اکتوبر باندې مکمل نوره پروسه اعلانېږي.